سره له دې چې د کونړ زلزله ځپلو لپاره د مرستې او ژغورنې عملیات دوام لري، نړیوال مرستندویه سازمانونه د دې طبیعي ناورین زیانمنو ته رسېدنه کې د نه پاملرنې په تړاو خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي برنامه وايي د مرستو لیږد او لنډمهاله پناه ځای د شتون سربیره په ټوله کې خلک په پرانیستې فضا کې ژوند کوي. ورته مهال اوچا شمېر ورکوي چې د کونړ 6 ریختري زلزلې او د هغې نور ټکانونو 4,000 تنه اغېزمن کړي دي. د اوچا معلوماتو پر بنسټ په اټکلیز ډول د دې زلزلې له امله 4,000 تنه اغېزمن شوي دي. ښوونځي او روغتیایي مرکزونه له منځه تللي دي او د اوبو 8 سترې سرچینې له منځه تللي دي. څه کم 1 میلیون څاروي هم اغېزمن شوي دي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې تر اوسه 20,000 تنو لپاره مرسته کړې او د ناروغیو له خپرېدو څخه مخنیوي لپاره په سیمه کې روغتیایي ټیمونه حضور لري. د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. داسې سیمې شتون لري چې ورته لاسرسی ستونزمن دی. خلک هلته پلي او یا هم په چورلکو کې ځي. په ټوله کې ټول خلک د باندې ژوند کوي او د بیرته ستنېدو اندېښمن دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه اړمنو ته رسېدنې لپاره $10 میلیون بیړنیو مرستو څخه خبر ورکوي، خو دغه بنسټ بیا اندېښنه څرګندوي چې د مرستو په رسولو کې نه پاملرنه به ناورین لا ژور کړي. اوچا زلزله ځپلو ته د سملاسي رسېدو لپاره $10 میلیون مرسته کړې ده. اوسنی حکومت هم په بیړه توګه اقدام کړی دی او هیوادونه هم د مرستو اړتیا وړ توکو برابرولو په حال کې دي. زموږ د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی خبرداری ورکوي چې د مرستو برابرولو کې ناغېړي به کړاو لا ژور او ډېرې قربانۍ به واخلي. لدې سره د هیواد په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې یو شمېر زیانمن چې خپل کورونه او مینې له لاسه ورکړي دي دا شان غوښتنې لري. دوی ټول چې کوم یو دی که نه مونې پلار او مور او ټول د دې دغه نه لاندې وتل. دا ماشومان لاسنیدای دا 2 ماشومانان دا پاتې شوي دي. موږ دغه شپه به راولیدلو بچي معلومات ټول خاوند سره مې ټول ډوب شولو غرق شولو. زه یوازې پاتې شوم درته او خو موږ چې راغلی چې موږ سره کومک وکړه، موږ سره مدد وکړئ، موږ سره تاسو مرستې وکړئ او زموږ د ګټې وټې سړی بالکل پاتې شوی نه دی دلته. دا په داسې حال کې ده چې د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې په کونړ او جلال آباد کې 15,600 کورنیو لپاره د $4.5 میلیون په ارزښت بیړني مرستندویه اقلامو مرسته کړې ده. خو دغه بنسټ وایي د کډوالو راستنېدو ته په کتو زلزله ځپلو ته د لا ډېرو مرستو برابرولو لپاره بسیا سرچینې په واک کې نه لري.